په یو حدیث کې څه کلمات راغلي دي او هغه کلمات چې څوک د دعا نه مخکې ووایي الله رب العالمین به دعا قبوله کړي او څه چې د الله نه غواړي الله به ورله ورکړي، حاجت به الله پوره کړي. ډېر خلک موږ او تاسو هغه د هغې نه اورو چې یاره موږ دعاګانې کوو الله مو دعا نه قبلوي، خپل حاجتونه الله ته وړاندې کوو حاجت مې پوره کېږي نه. د داسې خلکو دپاره یو بهترین کلمات په یو حدیث کې راغلی دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کلمات چې څوک ووایي او بیا د الله نه څه وغواړي نو الله به ورله ورکړي، کومه دعا چې وغواړي الله به دعا قبوله کړي. حدیث کې راځي سمع النبي صلی الله علیه وسلم رجلا يدعو، نبی صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه واورېدل چې هغه سړي دعا کوله وهو یقول او دا کلمات یې ویل دی سړي چې اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نو دا راوي د حدیث فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې والذي نفسي بيده، په هغه ذات مې د قسمي چې زما روح د هغه په قبضه کې ده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، دې سړي د الله نه په اسم اعظم سره سوال وکړو، الذي هغه اسم اعظم اذا دعي به اجابه، کله چې په دې اسم اعظم سره څوک دعا وکړي نو الله یې ورله قبلوي، واذا سئل به اعطى، او کله چې څوک د الله نه څه شی وغواړي نو الله یې ورله ورکوي. دعا کې نو د دعا نه مخکې دا کلمات ووایه، بیا چې څه دعا غواړي الله به یې قبوله کړي. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده او څه شی هم د الله نه غواړي نو الله به یې درکړي تر څو چې د حرام سوال نه کوي. آسان کلمات دي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.